په مال کتاب کې د اکاونټ جوړول. کله چې تاسو مال کتاب انسټال کړ نو دغه پاڼه به تاسو ته مخې ته راشي چې په دې ځای کې د تاسو نه اکاونټ غواړي چې تاسو باید په دې کې اکاونټ جوړ کړئ او اکاونټ هغه ته مال کتاب ته داخل شئ. ولکه مخکې دې نه چې تاسو غواړئ خوښه نه وه مثلا چې تاسو اکاونټ پکې جوړ کړئ نو د هغې نه مخکې تاسو کولی شئ چې دغه د تیر شه بټن ووهه او د مال کتاب ټول محتویات وګورئ. ولې یوازې دومره دی چې تاسو ټول کتلی شئ، ټول محتویات کتلی شئ د اپلیکیشن، ټول معلومات یې کتلی شئ، ولې لوستلی یې نه شئ. که چیرې مثلا تاسو غواړئ یو کتاب ولولئ نو کتاب د لوستلو لپاره تاسو نه بیرته اکاونټ غواړي. د دې لپاره چې اکاونټ تاسو جوړ کړئ نو څو لارې دي. یو خو دا دی چې په دې لاندې ځای کې لیکل شوي دي چې اکاونټ جوړول. تاسو په معمولا په دې باندې کلیک وکړئ. دلته د بشپړ نوم، ایمیل ادرس، پاسورډ، ټلیفون نمبر او د دې تګلاره د منلو سره تاسو په اتومات ډول باندې اکاونټ جوړولی شئ. خو که چیرې غواړئ د دې نه اسانه طریقه وکاروئ، تاسو کولی شئ چې په موبایل د لارې نه اپلیکیشن ته داخل شئ. د دې دپاره تاسو کولی شئ چې یوازې خپل د هیواد کود انتخاب کړئ او د هغې نه وروسته خپله شمیره په دې ځای کې ولیکئ او تګلاره ومنئ او کود واستوئ. کله چې کود تاسو ته واستول شو نو په اتومات ډول باندې تاسو په دې لار باندې داخلېدلی شئ. بله لاره، اسانه لاره دا ده چې تاسو د ګوګل په واسطه باندې داخل شئ. هغه ته د ټولو نه اسانه ده. د هغې دپاره تاسو باید د تګلاره ومنئ، دغه ځای د ټیک کې او په ګوګل باندې به کلیک وکړئ. په دې ډول باندې تاسو ته هغه راخلاص شي، دغه پاڼه راخلاصه شي چې په دې کې به تاسو ایمیل ادرس وي چې تاسو کوم ګوګل کاروئ نو کولی شئ چې په هغې باندې کلیک وکړئ. یوازې همدومره دا کلیک مو چې وکړو د تاسو اکاونټ جوړیږي. په اتومات ډول باندې تاسو نوم راځي. که چیرې په ګوګل کې انځور ولرئ انځور هم راځي. نور مکمل اپلیکیشن چې دی جوړیږي، یعنی معلومات یې تاسو په نوم باندې خوندي کیږي.